السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نورانی قاعدہ صفحہ نمبر 25 تختی نمبر 12 تشدید. په دې تختی کې د تشدید مونږ ورته پښتو کې شد ویو. شد چې دا اکثر ادغام د وجې نه راځي او درې سرونه وي. دې دپاره څه قواعد دي هغه استادان زده کو انشاءالله العزیز. د کوز ښکته الفاظ کلمات بیا مغه مطابق وایو. قاعدہ نمبر 1، شد والا حرف کو حرف مشدد کہا جاتا ہے. شد والا حرف جوڑ میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت سے. شد والا کوم حرفی چې کوم حرف باندې شد وي هغه حرف ته مشدد ویلی شي. ٹھیک شوله. او شد والا حرف په پټکو کې، پټکو معنا په جوړ کې به مونږ 2 ځل وایو. یو ځل به اول حرف سره میلاو کو ځکه چې ساکن وي کنه دا. ٹھیک شو. اول حرف سره میلاو کو او بیا به د خپل حرکت نوم سره بیا یاد کو. یعنی شد والا حرف 2 ځل ویلی شي. یو ځل به پهله سره وایو، پهله حرف سره به میلاو کو. لکه مثلا همزه با زبر اب با زبر با دی نو همزه با زبر اب. یو ځل به با وویله بیا به د با باندې کوم حرکت مغه د وجې نه به بیا با یاده کو. با زبر با. اوس دلته ګوره ښکته دویمه قاعدې کې ما لیکلي دي. قاعدہ نمبر 2، حرف مشدد سے پہلے اگر ایک زبر یا زیر یا پیش ہو تو مشدد حرف پر ماقبل حرکت کا نام لیا جائے گا. جیسے ابا کو یوں پڑھیں گے جوڑ حمزہ با زبر اب، با زبر با روان ابا. ٹھیک شو. حمزہ با زیر ابا، زیر بے اب، حمزہ با پیش ابا، پیش بو ابو. قاعده دویمه دا شوه چې مشدد حرف که چیرې دې نه مخکې یو زبر و یا زیر و یا پیش و نو د مشدد حرف باندې به د هغه نه مخکې چې کوم حرف دی هغه نه مخکې هغه ولا حرکت نه ما به اخیستلی شي. ٹھیک شوله. لکه مثلا بالاندې زیر دی، مثال خبره بالاندې زیر دی، اوس با نه مخکې حمزه دی او با باندې شد هم دی. نو مو به پهله با نه مخکې به د اول د زبر د حمزې والا زبر نوم خلو دسې حمزه با زبر اب. ګوره حمزه با زبر اب د زبر خو الف به نه دی. اوس دویم ځل چې با خپل حرکت نوم خلو با زیر بی اب بی. پوه شوې. دا قاعدې دا مطلب شو. دریا میں قاعدے غور. حرف مشدد سے پہلے اگر تنوین ہو تو اس تنوین کا نام لے کر پھر مشدد حرف کی اپنی حرکت کا نام لیا جائے گا. مثلا ابداؤں کو یوں پڑھیں گے جوڑ حمزہ با حمزہ زبر ا با زبر با ابا دال واو دو زبر داؤں واو زبر وا روان ابداؤں وا. څه مطلب شو؟ تو مثلا دال باندې تنوین دی، دال نه وروسته واو دی، واو باندې شاد دی، نو د واو نه مخکې به اول د تنوین نوم خلو. اوس خبره هم دلته د واو باندې شاد ولا خبره کوو، شد ولا تختی دی، نو دې نه مخکې به د تنوین نوم خلو. مثلا دال واو د 2 حروفو نوم واغشتو، نو اوس به د دال باندې کوم حرکتونه دي لکه تنوین د دې نوم به خلو. داسې دال واو دو زبر داو واو. اوس واو خپل حرکت نام واخله زبر و داو و ابا داو و. دې طریقې سره چې موږ ستاسو دا قاعدې یادې وي. ماشومان خو په دې قواعدو نه پوهېږي او اساتذه کرام د دې قواعدو لحاظ او خیال وساتئ. پوه شوې. همون به څنګه وي ګوره اصل کې دا قدم لیکلی نه دی، خو دا اصل د پوهې د براغه دا دی چې که چیرې ماشومان تاسو په یوې یا که کوم تجربه کار استاد وي هغه ورته په بورډ ولیکي نو بیا خو به ډېره ښه وي. مثلا ګوره مشدد حرف کې خو اصل کې 2 حروف دي. ما ته ویلو چې شد اکثر ادغام د وجې نه راځي. نو حمزه با زبر اب با یو ځل ذکر شوله، با باندې خپل حرکت اوس دویم ځل ووایه با زبر با اب با. پوه شوې. نو ماشومان ته داسې ولیکې حمزه با ساکن کا، بیا با باندې زبر ولیکه، بیا دویمه جوړه کړه چې با مشدده ولیکه حمزه با زبر اب، با زبر با اب
ابا داسې ویلی شي که په یوې سا کې وایي بیا داسې ووایه همزه با زبر ابا زبر با ابا خو بیا چونکې د با دوه ځل ویلو پاته بیا ورته نه لګي بهرحال نو ماشومانو باندې دا قواعد خو غږ نشي یادولی نو هغو ته تاسو داسې سنت طریقې سره معلمین او معلمات خپلو شاګردانو ته په نرمۍ او په محبت سره څه په مخونو باندې مه داسې یو کیفیت وي چې هغه شاګردان د تا لیدو طرف ته هغو رغب وي محبت وي چې زه خپل استاد طرف ته ګورم نه داسې طریقې سره درس په ټایم کې ودرېږو چې لاس کې مې ډانډا وي او طالبان کله د یارې نه سره مونږ ته ګوري نورې زړه نه وي چې مونږ طرف ته وګوري کله یوه طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري نه نه مینې محبت سره خندا پیشانۍ سره ماشومان معصوم دي هغه به وال نه کوي ښه همزه با دا ګوره دا مو د دواړه د پیله تخطیط مفردات والا د اقا شان ادا کړلو همزه با زبر ابا زبر با جوړ شول ابا خو دا به بیا راښکاږو نه ښه ابا دا به راکاږو نه بس نورې خبرې نه کوم صرف حروف ویمه همزه با زبر ابا زیر بی ابی همزه با زبر ابا پیش بو ابو په دې درو وړو حروفو کې د با والا حرکتونه به دار کړلو چې پهله زبر بیا زیر بیا پیش همزه درو وړو کې مفتوحه یعنی زبر دی پې اوس صرف د همزې ته زیر ورکړي ګوره همزه با زیر ابا زبر با همزه با زیر ابا زیر بی همزه با زیر ابا پیش بو ابا ابی ابو دلته همزه باندې زیرونه کړلو اوس په درو اړو کې همزه باندې پیش کی با والا به درې حرکتونه بدل کی همزه با پیش ابا زبر با همزه با پیش ابا زیر بی همزه با پیش ابا پیش بو ابا ابی ابو همزه پهله درو حروفو کې همزه باندې زبر بیا درو حروفو کې همزه لاندې زیر او بیا درو حروفو کې همزه لاندې پیش اوس همدې طریقې سره به همزه بدلوي او با باندې به تنوین راولي ګوره همزه با زبر ابا دو زبر بن ابن ته الف نه ما ویلي و چې تنوین ولا الف په جوړ کې نشي ویلی همزه با زبر ابا دو زید بن ابن همزه با زبر ابا دو پیش بن ابن 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 بابنی تنوین د زبرونو د زیرونو د پیشونو حمزه په درو وړو کې زبر دی اوس تر حمزه ته زیر ورګي دا با باندې تنوینونه بدل کی حمزه با زیر ابا دو زبر بن حمزه با زیر ابا دو زیر بن حمزه با زیر ابا دو پیش بن ابن 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 اوس په حمزه ته پیش ورکی همزه با پیش ابا دو زبر بن همزه با پیش ابا دو زیر بن همزه با پیش ابا دو پیش بن جوړ شول ابن 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 استاد چې ماهر وي یا استاد معلمه چې ماهر وي هغه به پوهېږي چې حمزه حرکتونه بدل کا او بیا د با حرکتونه بدل کا خو چې دا چا سره غټ سپین بورډ وي په ویلاړې باندې سبق خپل کلاس ته وي نو دا د کامیاب استاد نشانات دي په هر حال دا نور حروف همدغه شان دي با په شان تام دی بیا ثام دی بس نور ټول یا پورې حروف ورسوي ما صرف د درې حروف لیکلي دي ګوره زه نور روان وایم اتا اتی اتو اتا اتی اتو اتا اتی اتو اتن 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 اتن
اتن اتن اتن اتن ثار واخله الثا الثي الثو إثا إثي إثو أثا أثي أثو بیا دا قشان تنوینونه راواخله بیا جیم بیا حا بیا خا زه کوم یم استادم وایي چې ما کلاس په نظریه کې کامیاب شي نو هغوی د په خپلو بورډونو باندې یا پورې دغه حروف ورسوي الله رب العزت دغه نوراني قاعدې درسونه زموږ او ستاسو دپاره د قرآن کریم صحیح کولو ذریعه وګرځول کي او موږ ټولو د استادانو یا د معلماتو یا د شاګردانو که نارینه دي زنانه دي چې څومره خاندان کې څوک وفات شوي دي دغه الله رب العزت هغو دپاره اثال ثواب وګرځول کي او خاص کر زموږ والد محترم جناب قاری محمد جمال نور الله مرقده دپاره د مغفرت ذریعه وګرځول کي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.